السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندورونو زمونږ او ستاسو په وینه کې ګناه نه ده. هر ماحول اثر لري، تاثیر لري. څوک ګورې 3 ورځو ته لاړ شي تبلیغ کې، 4 ورځو ته لاړ شي، 4 میاشتو ته لاړ شي، مفتی شي، بیا فتوی ورکوي. او موږ خو ټول عمر او بیا 15 کاله غلامان یو. زمون چې فکر ور باندې وکړئ چې نن زمونږه هغه کسان چې هغه ملت پال دي، وطن پال دي، قام پال دي او واقعا ښه مبارزه کوي، هغوی هم چغې وهي چې موږ امن غواړو، موږ ژوند غواړو. د غلامۍ نښې، د غلامۍ پیژنګلو. خدای ژوند درکړی، خدای امن درکړی، دا چې ته یې نشي ساتلی او د بل چا نه غواړې. ژوند هم د بل چا نه غواړې، امن هم د بل چا نه غواړې. نو دا د غلامۍ پیژنګلو ده. خدای پاک موږ تاسو ته ژوند هم راکړی، امن هم راکړی. ژوند به هم په خپله ساتو، د ژوند ساتنه به هم په خپله کوو. د امن ساتنه څنګه چې موږ خاوره ساتو، په خپله امن په خاوره کې راځي. خو چې د خاورې څوکیدار مو بل ټاکلی وي او د هغه نه امن غواړو، په دې کې که په موږ باندې بده ونه لګېږي، دا بر افغانان چې دي تاسې به په دې 15 کاله کې نه اورېدلي چې دوی چغه والي چې موږ امن غواړو. مري، وژل کېږي، پوهېږي چې غلطي مو خپله ده، بېماني مو خپله ده، بېننګي مو خپله ده. چپ دي، چا ته نه وایي چې امن غواړو. او که بیا راپاڅي بیا نو ګورئ، بیا خو یو روس څه کوي چې 15 هېوادونه هم ورته نشي ټینګېدی، اسلام راولي. نو خفه کېږو به نه. ما مخکې هم درته وویله چې که غواړو ژوند وکړو، د ژوند ساتنه به په خپله کوو، د چا نه به په سوال ژوند نه غواړو. ژوند خدای راکړی، ساتنه باید موږ او تاسې په خپله وکړو. که غواړو امن راشي، امن به په خپله ساتو. تورلنګی به ورته څوکیدار نه نیسو. څوکیدار مو ورته تیرلنګی نیولی دی، د هغه نه امن غواړو. هغه مو وژني، موږ ورنه امن غواړو. زما زاره چاوده شوه، د 3-4 میاشتې دې ملګرو ته وایم، د خپلو ځوانانو ته وایم چې دغه چغه چې موږ او تاسې وهو چې موږ امن غواړو، دا بنده کوي. دغه چغه چې موږ د امن راولئ، دا بنده کوي. داسې وایه چې موږ په خپله خاوره خپل اختیار غواړو. کله چې ستاسو په خپل کور خپل اختیار یې که نه، بیا به هر څه سمي. او که تا په کور کې څوکیدار ساتلی او تا مړې سترګې نیولي، نو څوکیدار خو خپله خوښه د هغه ده چې وپېژني چې یې خو یې. خو نور به مخکې نه ځم، چې ملګري خفه کېږي او خویندې دا ویډیو ګوري. خو که مبارزه کوو، راځئ چې پوره یې وکړو، راځئ چې مکمل یې وکړو. دا نیمګړې مبارزې چې موږ د پنجاب د آیین لاندې امن غواړو، د پنجاب د آیین لاندې ژوند غواړو، که تاسې راوسته، ما خو مخکې هم درته ویلو چې قبر به مو پیدا نه کړي، خو په هغه سړي د لعنت شي. په خدای کې نور هم 100 کاله راولئ، تر څو چې تر مارګلۍ پورې، تر میاوالي پورې دغسې ورته اغزن تار نه دیوال ورته ونه وهئ. د دوی د ښو او د بدو نه توبه ونه باسئ، امن به ونه ګورئ، ستاسې وژنه به بنده نه شي. دا ځکه چې دوی جوړ شوي دي دپاره دي چې تاسې ووژني، تاسې بې پته کړي، ستاسې کورونه وران کړي، ستاسې جوماتونه وران کړي، ستاسې ښوونځي، ستاسو دیرې، ستاسو بازارونه وران کړي، او ستاسو سپین ږیري ستاسو په مخ کې لغړ کړي، ستاسو ځوانان ستاسو په مخ کې کش کړي، ښځې ورته ګوري. او ښځې خپل خسر ته وایي چې پلاره هله سړی بوته پوښتنه وکړه. هغه وایي لورې زه پوهېږم چې بې ګناه دی، خو ډېر زورور سړي بیولی دی، که زه یې پوښتنه کوم ما هم پکې اچي. یو خو دا د پښتو خبرې هسې موږ نه کوو، نیمه اردو ده او نیمه پکې انګریزي وي، او بیا موږ په خپله اړو بس پکې لګیا یو. نو جی سر 33 35 038 او په آخره کې بیا ورته چې 500. پښتو ګورئ، د یو قام نه چې ژبه واخیستلی شي، د هغې نه د هغه دود او دستور واخیستل شي، په خپله ځي.
ما ډیر په پنجاب او په کراچۍ په سند په دې ځایونو کې ولیدل بلکې په بهرنیو هیوادونو کې مو ولیدل چې د پنجابیو سره مخ شي دی په خپلې ژبې شرمېږي خجالت وباسي خو افغانان ښه په نه راوایي چې زه افغان یم دا به هم درته وایم دا د دې لپاره نه چې زه افغان یم تاسو ټول افغانان یاستئ څوک چې زما په ژبه پوهېږي دا ټول افغانان دي افغانان ستاسو په ژبه ډټ کې ورته وایي داسې مخامخ ورته ولاړ وي ښه په زغرده ورته وایي چې زه افغان یم خو دا لر چې دي پاسپورټ به د افغانانو اخیستی وي د افغان په نوم به پناهندګي ورکړي وي بیا به څه وي بیا به هغو پنجابیانو سره به پټ پټورې کوي افغانانو سره نه کیني ولې ژبه یې جوړه نه راځي شرمېږي بد یې راځي نو تر څو پورې چې د خپل پلار او د نیکه په قدم لاړ نه شئ پښتنو که پښتانه نه شئ که تاسو خاوره زویل ده نو زه به هماغه یم نور مخکې نه ځم الله مو ښاد و آباد لره السلام علیکم ورحمت الله